یو بل پیغام د ننګرهار ولسونو او خلکو ته دا دی چې اعمال وکړو امان وکړو که چیرې زموږ عملونه ښه شي نو زموږ چارواکي هم ښه کېږي زه پرون ماته چې کوم خبر راغی نن ورځ دوکاندارانو نرخونه ډېر پورته دي ولري او دا یعنې دومره قیمتي باید رانشي او نه ضرورت ورته شته دی فرضاً د یوې کیلو غوښې بیه شپېته اویا افغانۍ پورته تللې ده نو په دې خاطر باندې ښاروال صاحب ته او ټولو اړوندو ادارو ته زما دا هدایت دی چې دوی نرخونه کنټرول کړي او هغه څوک چې انصافي کوي د هغې په مقابل کې جدي برخورد وکړي نو زما هیله د ټولو دوکاندارانو نه دا ده چې دې ته ضرورت نشته دی چې موږ همیشه د هر دوکاندار سر ته یو پولیس ودرو هر شخص ته یو پولیس ودرو او دا امکان هم نه لري باید موږ خپل هغه ایماني وجداني او افغاني پښتونولي هغه وظیفه باید اجرا کړو چې انصاف وکړو دا انصاف په روزګار کې انصاف په ژوند کې انصاف په ګاونډي سره په دولتي ادارو کې دا ټول مهمه ده چې کله انصاف او عدالت له منځه لاړ شي نو بیا مشکلات په خپله پیدا کېږي نو موږ ته دا پکار ده چې د قانونمندۍ هغه اوله مرحله هم دا ده چې موږ باید باانصافه اوسو روژې مبارکې میاشت رارسېدو سره سم د نن ورځې ابتدایي معلوماتو په اساس باندې موږ ته معلومه شوه چې په ښار کې بعضې قصابان دوکانداران تجاران د خپلو ټاکلي نرخونه په لوړه بیه باندې خپل اجناس او اموال په خلکو باندې خرڅوي د والي صاحب د جدي هدایت سره سم انشاءالله سبا نه سیار ټیمونه په ښار کې ګرځېږي او د نرخونو کنټرول به شروع کوي زموږ هیله د ښاریانو نه دا ده چې د ټاکلي نرخونو پرته خلکو سره معاملات ولیکي او د شکایت په وخت کې د جلال آباد ښاروالۍ رهبرۍ سره او همچنان د مارکیټ د تنظیمونو مدیریت سره خپل شکایتونه ثبت کړي تر څو موږ وکولی شو نرخونه کنټرول کړو زما یو هیله د ښاریانو نه همچنان د تجارانو نه هغه خلک چې خپل اموال خرڅوي دا ده چې روژې مبارکه میاشت ده باید د عدل و انصاف نه کار واخیستلی شي او د دې زمینه مساعده نه شي چې مونږ هره ورځ د تجارانو سره او د دستفروشانو سره لاس ګرېوان واوسېږو موږ سره ښاروالۍ سره او د جلال آباد ښاریانو سره باید همکاري وکړي او خپل نرخونه په هغه ټاکلي شکل باندې مخ ته یوسو